زړه ته رانږدې مینهوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سنبال یاست. دوستانو له تاسې یوه غوښتنه لرم که چیرته مو زموږ د یوټیوب چینل ټیکنیکل عبدالحد نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. دوستانو غواړو چې څنګه په ویډیو باندې د سبسکرایب اعلان راولو. د دې لپاره باید دوستانو تاسې له پلی سټور څخه د کاین ماسټر اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دوستانو له ما سره کاین ماسټر اپلیکیشن شته، لومړی به په دې باندې کلیک وکړو. کله چې مې په کاین ماسټر باندې کلیک وکړ دوستانو دا به موږ سره خلاص شي. بیا د هغه څخه وروسته به په جمع باندې کلیک وکړئ او د هغه څخه وروسته دوستانو دا اپشن ټولې ما مخکې تشریح کړي. که تاسې ویډیو نه وي کتلي نو کولی شئ چې هغه ویډیو هم وګورئ. دوستانو له هغه څخه وروسته به راشئ میډیا ته. کله چې مې په میډیا باندې کلیک وکړ نو تاسې کولی شئ چې د خپلې خوښې عکس دې ته راولئ. دوستانو زه به راشم دغه عکس به ورته راولم او دا به د دې کرښې نه دې طرف ته راواړم او لږ به دا داسې زیات کړم ورته او دا به بیا اوکې کړئ. دوستانو په دغې باندې به کلیک وکړئ چې اوکې شي. دوستانو کله چې مو دا اوکې کړ بیا به راشئ لیر ته او په لیر کې به بیا په میډیا باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په میډیا باندې کلیک وکړ دوستانو د هغه څخه وروسته چې کوم ویډیو زه غواړم په هغې باندې د سبسکرایب اعلان راولم نو په هغه ویډیو باندې به کلیک وکړئ. دوستانو راځم زه دغه انټرو راولم، غواړم په دې انټرو باندې د سبسکرایب اعلان راولم، دا به اوکې کړم. دوستانو دا ما اوکې کړه، وګوره دا موږ سره خپله انټرو راغله. اوس زه غواړم چې په دې باندې د سبسکرایب اعلان هم راولم. نو دوستانو بیا راځم لیر ته. کله چې لیر ته راغلم هغه سبسکرایب اعلان به تاسې مخکې د یوټیوب څخه ډاونلوډ کړی وي. د هغه ویډیو ما هم جوړه کړې ده چې په یوټیوب کې به ګرین سکرین ولیکئ او د هغه څخه به تاسې خپل د خوښې سبسکرایب اعلان را ډاونلوډ کړئ. دوستانو ما سره دغه شته دی د سبسکرایب اعلانونه. زه لومړی دا اعلان ورباندې راولم، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړ دې به سیز لږ ورکوټه کړئ او بیا به راشئ دلته. د هغه څخه وروسته به راشئ دوستانو تاسې کروماکي ته. کله چې مو په کروماکي باندې کلیک وکړ دا به اوکې کوي چې دا انیبل شي او د هغه څخه وروسته به دا ورته اوکې کوي. نو اوس ګورئ دوستانو ما دغه دی د سبسکرایب اعلان راوسته. دوستانو غواړم زه دا اعلان لږ نورم غټ کړم، تیار له موږ سره ځای شته دا اعلان به غټ کړئ او نور به په خپله خوښه به راوچلوئ. د هغه څخه وروسته بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس به ویډیو خپله پلی کړو. دغه دی د سبسکرایب اعلان له موږ سره راغله. دوستانو دوستانو کله چې مو د سبسکرایب اعلان ورباندې راوسته د هغه څخه وروسته زه په دې باندې اوکې کوم چې زموږ دا ویډیو له موږ سره ثبت شي. کله چې مو دې بیا به راشئ دوستانو دغه شیر اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې مو د شیر اپشن باندې کلیک وکړئ دلته موږ سره د ویډیو سیز ښیي چې دا ویډیو څومره ځای ونیسي. ګوره اوس ما سره ایچ ډي 220 دی او دا تقریبا 101 MB ځای نیسي. دلته لیکلی دی اباوټ 101 MB. کولی شو د دې سیز هم کټ کړو. ګوره موږ سره اوس ای ډي شو 540 سیز یې له موږ سره 55 شو. زه راځم هغه 200 ورته انتخابوم او د برایټنس یې لږ کموم ورته. دوستانو هغه مې ورته کم کړ. د هغه څخه وروسته به راشئ تاسې به په دې ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ او دلته به سکیپ باندې کلیک وکړئ چې دا ویډیو له موږ سره ثبت شي. دوستانو چې ویډیو اوږده نه شي زه ویډیو لږ سکیپ کوم تر څو زیات خلک د غټې ویډیو د کتلو حوصله هم نه لري. نو په دې خاطر باندې زه ویډیو لږ سکیپ کوم. دوستانو هغه ویډیو له موږ سره ثبت شوله. اوس غواړو دا موږ پلی کړو. را به شو پلی باندې به کلیک وکړئ. دوستانو که چیرته هر څومره اوږده ویډیو تاسو ورباندې په هر ځای کې د خپلې خوښې دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو. که چیرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. دوستانو چې په راتلونکي کې زه تاسو سره د بلې ویډیو کې مخامخ کېږم تر هغه پورې له تاسو څخه اجازه الم. د الله په امان هر چیرې چې یاست ښاد آباد او سرلوړي اوسئ.